صاحب شاه او خالق زیار او که ژوندې ساتلی شوی دی دا ستاسو په زیار ستاسو په مینه ستاسو په محبت باندې او انشاءالله دا امیر رزاق امیر صاحب هم دغسې ژوندي وي لکه څنګه چې صاحب شاه او خالق زیار تر اوسه پورې په ټوله دنیا کې یاد دي او خلک لا اوسه پورې ځواب دا پرون مړه شوي دي داسې پروګرامونو کې او داسې تروتازه خلکو د هغوی هغه غم ساتلی دی نو د دا غم به موږ دغسې تروتازه ساتو کې ډېر لوی سړی په دې هم ډېر لوی سړی و ډېر ښه تحلیلکار و ډېر ژوندی سړی و ډېر ژوندي فکر سړی و د خپل کار سره او د خپل مقصد سره ډېر لوی مخلص و د یو مترقي نیشنلسټ و داسې عام سړی هم نه و تش شاعر او ادیب هم نه و د خاورې سندرې ویلي دی د خپل قام سندرې ویلي دي د خپل وطن سندرې ویلي دی د خپل قام په غم باندې همیشه غمجن پاتې شوی دی دغه ډاکټر اسرار صاحب د شیر علي باچا باره کې یو خبره لیکلې ده چې د انسان شخصیت د هغه د قول او د فعل نه پېژندل کېږي او چې بیا دې د لیک خاوند وي او دا درې توکي را دغه شي نو ته به د هغه د شخصیت اډانه او د هغه ټاکنه پې کولی شي نو دغسې امیر صاحب هم امیر رزاق صاحب هم دغسې و دی د قول او د فعل له لحاظه دی یو شانتی و دی بار او ددن یو شانتی و دی چې څه کړي دي په عمل کې هم کړي دي یوازې تش لیکلي نه دي کړي مزدوري یې کړې ده خو خدای دی چې چاته لاس نه دی نیولی مزدوري یې کړې خو ډېر د خوددارۍ ژوند یې تېر کړی دی مزدوري یې کړې ده خو خپل قلم یې نه دی خرڅ کړی په چا په لیډر په چا په هېڅ چا د خپل قلم نه دی خرڅ کړی خپل فکر یې نه دی خرڅ کړی دی امیزه چې ژوندی دی نو په دې ژوندی دی و انشاءالله چې ژوندی وي بل بشر صاحب چې کومه خبره وکړه نو دا پیل زه هم د خپلو ملګرو ته کوم که واقعي تاسو په مړینه باندې د سړي قدر کوئ نو په ژوندي نه ولې نه کوئ دا خو دغه خوشحال بابا وایي چې د زړه روي د خولې سره یو نه وي که په هر مانځه او دس کې بې نماز دی زم رایې د هغه چا انتظارېږم چې د زړه سره یې جوړ د خولې اواز دی نو که دا منافقت کوو چې زه وایم سړي مانځه مې نو په مړینه ستا نو په ژوندي ولې نه ستایم په ژوندي ولې قدر نه کوم په ژوندي مې چاته پرېښی دی نو په کار دا ده چې مونږ د خپل ملګري ټول شاعران ادیبان چې څومره دي دوی ته اپیل کومه چې ستاسو منځ کې هېڅ دغه نشته دا که څه بغض حسد کینه وي دا د خپلو نه لرې کړئ را یو شئ د یو بل سره په خپل ژوند باندې یو بل له قدر ورکړئ مینه ورکړئ دا د بشر صاحب زه ډېره ښه شکریه ادا کوم چې دا تجویز تاسو ته پیش کړو چې د دوی په ژوندي د یو ډاکومنټري تیاره کړئ په ژوندي باندې را یو شئ د یو بل سره بغض حسد کینه مه ساتئ نو زه زما یقین دی چې تاسو به د بشر صاحب په دې خبرو باندې عمل وکړئ او په یو بل سره به دغسې خپله مینه او محبت ساتو نو زه ستاسو ټولو په اخره کې شکریه ادا کوم چې امیر صاحب به مونږ هېروو او انشاءالله چې په ډاکټر غني او په ده باندې مونږ یو تعزیتي غونډه به کوو په دوه شریکه او ډېره نږدې به یې کوو په هغې باندې به مقالې چې تاسو ټولو ته هغې ته تیاري وکړئ او انشاءالله دا پروګرام به ډېر زر کوو ډېره مننه